وزلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې په شمالي ولایتونو کې ډیر مینوال لري. د وزلوبې د رامنځته کېدو تاریخ د مقدوني سکندر له دورې سره تړاو لري چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. وروسته بیا دغه جګړیز مهارت د لوبې بڼه وموندله چې د بوختیاوو او نندارې لپاره به ترسره کېده. وزلوبه د هیواد له شمالي ولایتونو څخه رادود شوې او په بلخ، جوزجان، سمنګان، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، فاریاب او پروان ولایتونو کې ډیره ترسره کیږي. د دې لوبې د ترسره کولو لپاره هغه لوبغاړي چې د ولایتونو په کچه د لوبو لپاره ځان چمتو کوي ډیر تمرین او زحمت کوي ترڅو د لوبو لپاره انتخاب شي او بیا بریا خپله کړي. په بلخ ولایت کې د وزلوبې پیل شوو سیالیو ته ګڼ شمېر نندارچیان راغلي دي. دوی وایي دا لوبه یې زیاته خوښیږي ځکه چې له ډیرو پخوانیو زمانو راهیسې دود دی او د افغانستان له ملي لوبو څخه شمیرل کیږي. خو ډیر پخواني رسم و عنعنات د دې خلکو دي له ډیرې پخوا زمانې نه. اوس خو چې دا بزکشي په دې انقلاب کې تقریبا نه وه، له انقلاب نه راوروسته دا 25 کاله څو چې بیا شروع شوې ده. بزکشي ده دغه د خلکو شوق د آسونه ساتي، یو آس ساتل هم ډېر مشکل دي. ما تقریبا یگان 30 سال زه شاوخوا د 10 کاله کېږي چې د وزلوبې لوبه ګورم. د جمعې په ورځ چې زه بیکاره یم او د وزلوبې سیالۍ وي بیا نو زما زړه صبر نه کوي تر څو چې دا لوبې ونه ګورم. د شمالي ولایتونو ټول خلک د وزلوبې سره مینه لري او زه خپل آسونه هم ساتم. د وزلوبې سیالیو ته هر کال راځم. دا 15 کاله کېږي چې دا سیالۍ ګورم. د وزلوبې هغه لوبغاړي چې د پلار او نیکه څخه ورته دا لوبه په میراث پاتې ده او یا یې تازه مینوال شوي دي وایي چې باید دا لوبې د تیر په څیر په کابل کې هر کال د هیواد په کچه ترسره شي ترڅو د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي پکې برخه واخلي او دا لړۍ همداسې دوام ومومي. له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې وزلوبې ته داسې زمینه برابره کړي چې پرمختګ وکړي ځکه وزلوبه یو ډیر ښه شوق ده او دا د تیر 3 کاله چې څنګه په کابل کې د وزلوبې غټې سیالۍ کېدلې باید همداسې دوام پیدا کړي. از ولایت بغلان هستم. زه د بغلان ولایت یم. اوس په بلخ کې ژوند کوم. اس هم لرم. همدارس له وزلوبې سره مې ډیره مینه ده او هر چېرته چې سیالۍ وي زه ورځم برخه پکې اخلم. د بلخ ولایت د وزلوبې فدراسیون مرستیال محمد اسلام پیمان چې دې سیالیو ته راغلی دی وایي هدف مو دا دی ترڅو د افغانستان دا ملي لوبه نړیواله کړو. نوموړی زیاتوي چې اوس دغه لوبه د هیواد شمالي ولایتونو سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم دود شوې ده. ورزش بزکشی یک ورزش بسیار ثقیل است. وزلوبه یو ډیره سخته او خطرناکه لوبه ده. یعنی په ټوله نړۍ کې له دې څخه بله داسې خطرناکه او سخته لوبه نشته. زه د هیواد په ټولو ولایتونو کې له هغو محترمو لوبغاړو چې د وزلوبې بشپړ مهارت لري دا هیله کوم چې په دې لوبه کې دې له یو بل سره ډیر ښه اخلاق وکړي او د لوبې اصولو ته دې درناوی وکړي ترڅو د دې لوبې مینوال لا زیات شي ځکه زموږ ملي لوبه ده او زموږ هڅې هم دا دي چې په نړیواله کچه شهرت ورکړو چې لومړی باید د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې یې دود کړو او بیا په نړیواله کچه. وزلوبه یا بزکشي چې د افغانستان له ملي لوبو څخه ده په شمالي ولایتونو کې ګڼ شمېر مینوال لري خو په دې وروستیو کې چې په پلازمینه کابل کې د هیواد په کچه څو سیالۍ ترسره شوې د ګڼو نورو ولایتونو د مینوالو پام یې هم ځان ته راړولی دی.